د پلار لیکونه لور ته لیکوال جواهرلال نهرو ژباړن نسیم سلیمی آریایان په هندوستان کې څه ډول ول؟ آریایان به ښایي 5 یا 6 زره کاله یا ښایي تر هغه لا مخکې هندوستان ته راغلي وي. البته چې په یوه پله نه دي راغلي، بلکې د سلهاوو کلونو په دوران کې به لښکر په لښکر، قبیله په قبیله، کور په کور راغلي وي. د هغو اوږدو کاروانو تصور وکړه چې ګاډیانې او بوډاګان به د کور په وسایلو بار او روان به ول. هغوی د نن ورځې د سیلانیانو په ډول نه راتلل، بیرته تګ نه و. هغوی د دې لپاره راغلي ول چې یا دلته واستیږي یا وجنګېږي او ومري. لکه څنګه چې ما درته لیکلي دي، د دوی زیاته برخه په شمال ختیځو غرونو راغلي دي، خو ځینې یې ښایي د پارس له خلیج څخه د بحر له لارې راغلي او په خپلو کوچنیو کښتیو کې به پر اباسین راپورته سوي وي. دا څه ډول خلک ول؟ موږ د هغوی په باره کې د هغو کتابو له مخې چې هغوی لیکلي دي ډېر معلومات لرو. د مثال په ډول ویدا یا ویدونه ښایي د نړۍ تر ټولو زاړه کتابونه دي. ښایي چې په لومړیو وختو کې به لیکل سوي نه وای. ښایي په یادېدل به او نورو ته به ویل کېدل. دا ویدونه په داسې ښایسته سانسکریټي لیکل سوي دي چې سړی په وزم یا د غزلو په ډول ویلی سي. که دا اوس هم دغه ویدونه د داسې چا لخوا په لوړ اواز وویل سي چې ښه اواز ولري او په سانسکریټ وپوهیږي، ډېر ښه خوند پر اخیستلی سي. ویدونه د هندوانو ډېر مقدس کتابونه ګڼل کېږي. ویدا یا ویدونه څه معنا لري؟ معنا یې پوهه ده، او په ویدونو کې د هغه وخت د هوښیارانو خلکو پوهه راټوله سوې وه چې ریشیان یا ریشز او مونیس او مونیان یا مونیس نومېدل. په هغو وختو کې ریلوې، ټیلیګراف او سینماګانې نه وې، خو دا خبره معنا نه لري چې هغه خلک جاهلان وو. ځینې کسان دا فکر کوي چې د هغه وختو هوښیاران د نن ورځې تر هر چا هوښیاران ول. هغوی که د نورو هوښیاران ول او که نه، داسې ښه کتابونه یې لیکلي دي چې دا نن ورځ هم خلک د قدر په سترګه ورته ګوري. له دې څخه داسې معلومیږي چې هغه پخواني خلک به څومره ستر خلک ول. لکه څنګه چې ما درته لیکلي دي، دغه ویدونه په لنډ سر کې نه ول لیکل سوي، بلکې په یادېدل او له یوه نسل څخه بل نسل ته سپارل کېدل. دغو خلکو به خامخا ښه حافظه درلوده. په موږ کې څو کسه کولی سي چې یو پوره کتاب په یاد کړو. هغه ورځې او وختونه چې ویدونه پکښې لیکل سوي ول د ویدي عصر په نامه یادېږي. لومړنی ویدا ریګ ویدا نومیږي، چې د هغو سرودونه او سندرو څخه ډک دی چې آریایانو به ویل. هغوی به خامخا ډېر خوشحاله خلک ول، له غم او ګرومه ډک نه، بلکې د خوشحالۍ او ماجراجویۍ څخه ډک ول، او د خپلې خوشحالۍ په دوران کې یې خپلو معبدونو ته د عبادت پر وخت ډېرې ښایستې غزلې ویلې. هغوی په خپل ځان او نژاد ډېر مغرور ول. په خپله یعنې آریا معنا نجیب یا د ښه ذات خاوند دی. ازادي یې ډېره خوښه وه. د خپلو اولادو یعنې د نن ورځې د هندوستانیانو په شان نه ول چې نه کومه دلاوري لري او نه د ازادۍ په کمبود پوهیږي. د پخوانیو آریایانو په نظر مرګ د بې عزتۍ او مریتوب پر ژوند سر درلودی. هغوی ښه جنګیالیان وو، په علومو یو څه، خو په کرهڼه ډېر ښه پوهېدل. هغوی د طبیعت له مخې کرهڼې ته ډېر ارزښت ورکاوه، او ځکه یې نو هر هغه څه ته په درنه سترګه کتل چې په کرهڼه کې یې له دوی سره مرسته کوله. لویو رودونو هغو ته اوبه ورکولې، او هغو دا رودونه د ډېرو ښو ملګرو او دوستانو په شکل ګڼل.
غواوو او غویانو هم په ورځني ژوند کې مرسته ورسوله، یعنی د غوا شیدو ډیر ارزښت درلودی، ځکه نو هغو پر دغو حیواناتو پاملرنه کوله او په ستاینه کې یې شعرونه ویل. ډیره موده وروسته چې له خلکو څخه د غوا د پاملرنې دلیل هیر سو، د هغې په عبادت یې داسې شروع وکړه چې تا به ویل چې بله هیڅ ګټه یې چاته نه رسېده. آریایان چې په خپلو ځانو ډیر غره ول، د هند له نورو اوسېدونکو سره له یو ځای کېدو څخه بیریدل، ځکه یې نو داسې قوانین او قواعد جوړ کړل چې د دغه ډول ګډېدو او یو ځای کېدو مخ ونیسي. دغه سبب و چې آریایانو د نورو قومونو له خلکو سره واده نسول کولی. ډیره موده وروسته یو داسې سیستم منځته راغی چې د طبقاتي سیستم یا کاسټ د سیستم په نامه یادیږي. البته چې اوس دا سیستم یو کاملا مسخره او د خندا وړ سیستم دی. ځینې خلک د نورو خلکو د لاس وروړلو او له هغو سره له یو ځای ډوډۍ خوړلو څخه بیریږي. له نیکه مرغه دغه ډول کارونه ورځ په ورځ مخ پر لږېدو دي.